بسم الله الرحمن الرحیم. د کانکور د ازموینې ګران ګډونوالو د دې ویډیو له لارې تاسو ته د پارچې د حلولو او همداشان د انتخاب او د کودونو د انتخاب او د څنګه چې تور کود په دې هکله باندې تاسو ته لاندې معلومات درکوم. خدای دې وکړي چې د دې معلوماتونو په استفادې باندې د ازموینې په ورځ وکولی شئ مثبته پایله ترلاسه کړئ. ګرانو زده کړیالانو یا ګرانو ګډونوالو، دغه پاڼه چې تاسو یې ګورئ دا ځواب پاڼه ده. په دې ځواب پاڼه کې مخکې له مخکې د تاسې د هر ګډونوال شهرت، نوم یې، د پلار نوم، نیکه نوم او د تلیفون شمېره یې رسېدلې وي او عکس یې یا انځور یې هم په دې ځای کې راغلی وي. یعنې د هر سړي لپاره، د هر ګډونوال لپاره موږ بېله ځواب پاڼه لرو چې د ازموینې په ورځ باندې ګډونوال ته ورکوو. کوم مسؤلیتونه چې یو ګډونوال د ازموینې په وخت کې لري، لومړی باید دا ورقه چې ځواب پاڼه ورکول کېږي دا باید په ډېر دقت پورې وګوري او خصوصا دغه برخه چې د داوطلب آی ډي پکې ښودل شوې ده، دغه برخه باید د هغه کارت چې مخکې د بایومټریک په ورځ ورکړل شوی دی یا دغه نه مخکې ورکړل شوی دی، هغه کارت آی ډي او دغه آی ډي او کومه کتابچه چې دې ته د ازموینې په ورځ ورکول کېږي د درې واړه سره تطبیق کړي او په هغه صورت کې چې د درې واړه آی ډي ګانې سره مشابه وي بیا یې په حل لاس پورې کړي او که د درې واړه آی ډي ګانې سره مشابه نه وي باید خپله ستونزه ممتحن استاد سره شریکه کړي تر څو دوی ستونزې ته رسیدګي شوي وي. کله مو چې دا پاڼه ترلاسه کړله په لومړي سر کې کوم مسؤلیت چې موږ لرو په دې ځای کې باید موږ خپله امضا وکړو. امضا باید داسې یوه امضا وکړو چې له دې چوکاټه بهر نشي. د چوکاټ دننه باید موږ اول خپله امضا وکړو او د نه وروسته بیا د دغه کتابچې په حل کولو باندې لاس پورې کړو. دا ځواب پاڼه موږ داسې توروو چې کله مو کتابچه په فرضیه نیسو که دا کله کتابچه وي چې موږ ته یې راکړلی وي د ازموینې لپاره، دا کتابچه خلاصوو او د سوالونو ته ګورئ. د کتابچې په اوله پاڼه باندې د داوطلب آی ډي لیکل شوې ده چې همدغه آی ډي چې دلته ده فرضاً 025-503-509 دا آی ډي د ما په کتابچه باندې هم لیکل شوې ده، دلته هم شته دا او د ما په کارت کې هم دغه آی ډي ده. په دې مې ځان مطمئنه کړو چې دغه آی ډي سره سمه ده. وروسته یې په چوکاټ درته ورکړل شوی دی، د هرې برخې وخت پکې ښودل شوی دی. د ریاضیاتو وخت هم معلوم دی چې څو دقیقې وخت لري، د دویمې برخې چې علوم طبیعي دی د وخت هم ښودل شوی دی او د اجتماعي علومو وخت هم ښودل شوی دی، د لساني وخت هم ښودل شوی دی. د هرې برخې لپاره، ریاضیاتو لپاره خپل وخت لري، فرضاً 15 دقیقې وخت ورکړل شوی دلته لیکل شوی دی. تاسې ته د ممتحن استاد دغه وخت ټاکي چې امتحان له دغه وخت نه پیل شو او 15 دقیقې تاسو وخت لرئ چې ریاضیاتو برخه حل کړئ. تاسو وروسته له دې نه کتابچه ورقه راخلاصوئ او ځئ د کتابچې اوله پاڼه کې په فرضاً داسې یو سوال دلته راغلی دی د ریاضي، کوم سوال چې دلته راغلی دی د لاندې یو سم ځواب، دوه ځواب، درې ځواب او څلور ځواب ښودل شوی دی. تاسو دا سوال ګورئ. د دې لپاره دا سوال چې ثبوت ته اړتیا لري، تاسو دغه پاڼې په لاندې برخه کې چې سپینه ده یا د پاڼې شاته چې سپینه ده دغه سوال حلوئ. کله مو چې ځواب وایسته دلته ګورئ چې دا ځواب په کوم عدد کې برابر دی. هغه ځواب چې تاسو ایستلی دوهم سوال سره مطابقت لري، نو بنان دغه سوال سم ځواب 2 دی. دغه 2 را اخلئ او د خپل اول سوال دغه دوامه خانه توروئ. داسې توروئ چې تاسو قلم له دایرې څخه بیرون نشي او داسې هم توروئ چې د دننه هم کوم ځای سپین یا تش پاتې نشي. نه باید خانه سپینه پاتې شي او نه هم باید له دې خانې نه قلم ووځي. په دې ترتیب یو سوال حل کړه، بیرته راځو ځواب پاڼې ته او په دویم سوال باندې شروع کوو. دویم سوال لپاره هم همداسې پاڼه په نظر کې نیول شوې ده او همدغه ځوابونه لري، یا به یو یا به دوه او یا به درې یا به څلور. دویم سوال لپاره هم فرضاً د دې سوال څلورم یې تاسو ولیده چې سم وځي یا هغه ځواب چې تاسو ایستلی دی د څلورم سره مطابقت لري، نو تاسو دویم سوال څلورمه برخه به بیا دلته ځئ. دویم سوال څلورمه برخه به تاسو توروئ یا څلورمه دایره به توروئ. په دغه شرط باندې چې قلم به مو له دایرې نه وځي او دایرې نه به تش نه پاتې کېږي. په دې ترتیب تاسو دا 160 سواله
په دې ترتیب سره توروي او خو د هدایت مطابق تاسو اول کار ته 43 سوال پورې پای ته رسیږي. بیا به نو استاد منتظر وي چې استاد تاسو هدایت وکړي چې د ریاضیاتو برخه خلاصه ده. اوس تاسو کولی شئ علوم طبیعي برخه ته لاړ شئ. علوم طبیعي برخه وخت هم تاسو تختې په مخ لیکي چې په څو بجو پیل شو او په څو بجو باید پای ته ورسیږي. بیا هم په ترتیب 44 سوال حلوي او په دې ترتیب راځي تر 15 پورې. بیا د اجتماعاتو برخه شروع کیږي او په اخر کې د لسانې برخه شروع کیږي. فرضاً که موږ یو سوال موږ ته راغلی وي چې د افغانستان پایتخت کوم ځای دی، پایتخت کوم ځای دی، هلته لیکلی وي یو پروان، دوه لوګر، درې کابل، څلور ګردیز. نو تاسو ګورئ چې د افغانستان پایتخت کابل دی، په دې معنا چې د دې سوال دریمه برخه سمه ده. تاسو هم دغه سوال چې تاسو یو سل درې دېرشم سوال فرضاً دی دلته مغه درې دلته سره توروي او په دې ترتیب تاسو یوه برخه تکمیله کړله. خو یوه شی ته بیا هم تکرار کوم چې پام وي که تاسو احیانا کوم سوال په دغه شکل باندې تور کوي دا سم تورول نه دی او دینه سیستم تاسو ته نمرې نه درکوي. او یا دا چې تاسو په دغه شکل باندې تور کوي هم تاسو سیستم نمرې نه درکوي. او یا که وغواړئ چې داسې نیمایي د نه تور شي او نور خوشي کوي دا تورول هم سم تورول نه دی. تاسو که غواړئ چې د خپل سوال نه سمه نمره واخلئ نو د نمونې مطابق چې تاسو د پاڼه په سر کې ښودل شوې ده باید کار وکړئ. ګورئ دغه دایرې ته که تاسو جیر شئ د دې هیڅ برخه سپینه نه ده پاتې او قلم هم له دې دایرې نه بیرون ته نه دی وتلی او یا داسې نیمه سپینه باید پاتې نشي او یا په دې شکل باندې باید توره نشي. خو دا هم مه هېروئ چې داسې هم باید خانه توره نشي چې دواړې خانې سره متضرره کړي، هم سم ځواب او هغې سره ترڅنګ دوهمه دایره یې هم نیولې وي. که په دغه شکل باندې د تاسې دوهمه خانه متضرره شوه، قلم مو دوهمې خانې ته ورسېده، دا هم سم حل نه دی او د دې نه تاسو سیستم نمرې نه درکوي. کله مو چې ځان مطمئنه کړ چې 160 سواله مو ټول حل شول، وروسته بیا هغه کود رشته چې تاسو ته مخکې درکړل شوې ده او د کارت سره تاسو درکړل شوې ده یا د بایومټریک په واسطه درکړل شوې ده، تاسو به خامخا دې نه مخکې مطالعه کړې وي. له ځان لپاره به مو ځانګړي کودونه انتخاب کړي وي، ځانګړي پانځي به مو درته انتخاب کړي وي او دغه نه بیا تاسو کولی شئ چې د خپله پاڼه ډکه کړئ. تاسو که دې کود رشتې ته دقت وکړئ، په اول د دې کود رشته کې لیکل شوي دي چې بخش کودهای صرف برای ذکور پوهنتون کابل، یعنی د کابل پوهنتون هغه ډیپارټمنټونه پوهنځي تاسو ښودل شوي دي چې په هغه کې یوازې ذکور جذبیږي. دلته کودونه د پوهنځي لیکل شوي دي، ډیپارټمنټونه لیکل شوي دي او دلته ظرفیت چې څو کسه جذب لري او د کودونه دي. په همدې ترتیب په دویمه برخه کې بخش کودهای عمومي پوهنتون کابل دی. په دې کې هغه برخه ده چې تاسو کولی شئ نجلۍ او هلک دواړه دغه برخه انتخابولی شي. په دې کې تاسو آزاد لاس لرئ، هم نجلۍ د کودونه انتخابولی شي او هم یې هلک د کودونه انتخابولی شي. په دریمه برخه کې اوناس برخه ده چې په کابل پوهنتون کې هغه پوهنځی چې اوناس جذبوي د هغه کودونه هم راغلي، ظرفیتونه هم راغلي دي. د موږ هیله دغه ده چې د موږ ورونه له دغو کودونو نه استفاده ونه کړي او زموږ خویندې له دغه کودونو نه استفاده ونه کړي چې د ذکور لپاره ځانګړي شوي دي. خو د منځ برخه چې د عمومي لپاره ده دا یې دواړه لپاره ده، اوناس او ذکور دواړه کولی شي چې دا انتخاب کړي. دا د کابل پوهنتون تر دې پورې ده او په همدې ترتیب بیا د پولیتخنیک کود رشته ده، همداسې ورته ذکور، اوناس، عمومي او اوناس ښودل شوي دي او بیا طبي علوم دي چې ورته ذکور او اوناس ښودل شوي دي. او په همدې ترتیب ټوله کود رشته چې تاسو وګورئ په همدغه شکل باندې ډیزاین شوې ده او تاسو لپاره دا پوهنتون کودونه د اوناس، ذکور او عمومي په نظر کې نیول شوي دي. تاسو به له دې نه مخکې ځان لپاره انتخاب کوئ. فرضاً زه غواړم چې د ما اول انتخاب زراعت حیواني علوم وي، دې کود دی 1152. دا د ما اول انتخاب دی، ځان ته نښه کوم. دوهم انتخاب مې دی دلته په محیط زیست کې د فرضاً د عمومي نه زه ځان لپاره انتخاب کوم. دوهم انتخاب مې دغه ادبیات دی، فرضاً عربي ادبیات. په همدې ترتیب دریم انتخاب مې په پولیتخنیک کې دی، جیولوژي مدن. دا انتخاب په همدې ترتیب زه 5 انتخاب ځان لپاره لرم، دې لپاره د کودونه ځان لپاره نښه کوم. اوس د ما کار د دې نه پیلېږي چې د ما انتخاب چې اول انتخاب مې دی علوم حیواني د کابل پوهنتون زراعت پوهنځی، دې کود 1152 دی. د ما اول کار دلته دی چې دلته به 11 لیکم او 250.
1152 دا د علوم حیواني کود شو. دې به یو دلته توروم د هر عدد لاندې په همدې ترتیب دا یو او 15 به دلته 15 او دا 2 به دلته 2 توروم. دا د ما اول انتخاب شو، د ما کار پای ته ورسېده، خو هدف په کوم دغه وي چې نه خانه سپینه پات شي او نه قلم د دایرې ووځي او نه بله خانه زیانمنه کی. د ما دا انتخاب سم انتخاب دی. زم دوام انتخاب ته دوام انتخاب مې 1915 عربي ادبیات د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي. دلته کله چې زه 1915 لیکم دا راځم دلته 1915 زه دلته اول لیکم. خو پام مو وي که دا انتخاب زه په دې شکل وکم چې اول خانه دلته توره کم او بیا ولټوم دلته توره کم او بیا شپږ دلته تور کم چې د مو ډېر ګډونوال دا کار کوي او بیا 15 دلته تور کم. دا غلط انتخاب دی ځکه سیستم نه پوهېږي چې تاسو دلته څه شی تور کړی دي. آیا 9600 یو 50 تور کړی دي؟ آیا 15600 یو مو تور کړی دي؟ که تاسو څه شی تور کړی؟ دا غلط انتخاب دی او په دې انتخاب تاسو سیستم نمرې نه درکوي. سم انتخاب دغه دی لکه اول انتخاب چې منظم تور شي او هر عدد د لاندې خانه تور شي. په همدې طرز 15 انتخاب مې چې ځوابپاڼه انتخاب کړی دي دلته لیکم او په همدې ترتیب یې توروم. کله چې دا توره شوله په آخر قدم کې د ما وروستی کار دغه دی چې زه څوک چې دا پاڼه توروم که ذکور یم نو د ذکور برخه به دلته توروم او که اوناس هم د اوناس برخه به توروم تر څو سیستم وکولای شي چې د ما جنسیت وپیژني. موږ تېره کلونو کې ستونزه چې لرله یو تعداد نتیجه موږ سره قرنطین کېدی په دې خاطر چې ما ذکورو ورونو به د اوناسو کود انتخاب کړی و اوناسو به د ذکورو کود انتخاب کړی و. موږ دغه پیژندګلوي په پخوانیو پارچو کې نه لرله. اوس هم دا ور زیاته کړې تر څو سیستم وکولای شي ذکور او اوناس وپیژني. که چا تخطي کړی و اوناس د ذکورو کود او ذکور د اوناسو کود انتخاب کړی و د انتخاب سیستم دفعتاً خپله ورته بلاک کوي او دغه انتخاب نه محروموي. بیا یې دغه وروستي انتخاب ته که چا د اول انتخاب کې اشتباه کړی وي هغه به اول انتخاب بلاک کیږي ځي دویم انتخاب ته. که دویم اشتباه وي اول کې نه وي کامیاب شوی ځي دریم ته. په همدې ترتیب باندې د مغه کود نه چې دوی اشتباه کړی ده د نتیجې نشي اخیستلی. نو ډېره ضرور ده چې تاسو خپل جنسیت دقیق دلته تور کړئ او په دې کې اشتباه ونه کوئ. او وروستۍ خبره چې تاسو باید په دې کې ولرئ د امتحان په صحنه باندې تاسو پارچه بیرته چک کیږي دغه ځای لیکل شوی دی چې مهر بایومتریک. کله چې تاسو په امتحان کې ناست وئ بایومتریک ټیم راځي او د تاسو هویت بیرته تثبیتوي چې تاسو مغه کس چې په ازموینه کې مو کار درته راغلی او کار تاسو په نامه دی کې تاسو بل څوک ازموینه ته راغلی. نو کله چې چک شوئ چې تاسو مغه ګډونوالی چې کارت لرئ او د خپله آی ډي مطابق سنټ ته راغلی نو دلته به تاسو ته یوه ټاپه ووهي چې تاسو د هویت تصدیق کوي. په دې ډول تاسو کار پای ته رسیږي او د پروسې قدم کې دغه پارچه او دغه ځوابپاڼه کتابچه او کارت خپل ممتحن استاد ته سپارئ او تاسو کار ختم دی.